له ترکمنستان څخه لسګونه زره ټونه ګاز هیواد ته راواردیږي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې له حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو څخه د مایع ګاز د وارداتو زیاتولو وړاندیز تایید شو. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت، د عالي مقام ارشد مشاوریت، د سټنډرډ ملي ادارې او د افغانستان د نفت او ګازو دولتي شرکت په ګډه ناسته کې له ترکمنستان څخه د مایع ګاز د وارداتو زیاتولو په اړه له دغه هیواده د مایع ګاز د واردونکو شرکتونو ژمنې له هر اړخیزو بحثونو وروسته تایید شوې. سرچینې زیاته کړې له ترکمنستان سره د لسګونو زره ټونه مایع ګاز د شوي قرارداد پر اساس د مایع ګاز واردونکي شرکتونه ډیر ژر زرګونه ټونه ګاز چې اوس مهال د افغانستان بندرونو ته رارسېدلی دی له حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو څخه د هیواد بازارونو ته وارد کړي. په خبرپاڼه کې راغلي د دې کچې ګاز به په واردېدو سره به د افغانستان په بازارونو کې د مایع ګاز بیې د پام وړ راټیټې شي. سرچینه وایي چې ډیر ژر به لسګونه زره ټونه نور مایع ګاز هم د هیواد بندرونو ته راورسیږي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.